ما نوم دی محمد خالد. د دې کې اول ماسته اچوو شپې، او کله چې ماسته دې دا واچوو دا بیا دلته بار دې ځکه کدو او چې یخ شي که نه ښه، او بیا سهار چې دې مالونه اوزګار شو بیا دا رااخلو او دا ګټکۍ وهو، او دې نه بیا وروسته دا چې لږ شانتې یو 20 منټه داسې دې نور ته وهو، بیا دې نه دا لږ ګرم کېږي، بیا دا سوري ته وړو او سوري کې بیا اوبه اچوو او څو 20 منټه یو نیم ساعته هلته اچوو، بیا دا هغه خپله هلته راغونډېږي. دا چې بیا راغونډ شي بیا دا مونږ تاسو ولیدو مخکې دا بیا داسې د خولې نه راوباسو او وړو لاندې سیند ته، هلته داسې وړوکې کوټګۍ شاندې جوړ کړي او هغې کې اچوو. دا د کوچو کورونه دي، دلته موږ کوچ جوړوو، دلته پکې اچوو بیا کلکېږي او دا بیا وباسو، بیا دا ټول دغه دی نه پولې پورې د ټول بلایانو کوچ دي او دلته داسې ځینې وړوکي وړوکي هم جوړوو، کله کله وباسو خورو او دا پکې کوچ دی او دا بیا غټکۍ کې اچوو، بیا کورونو ته وړو، خلکو پلای باندې تقسیموو. دا څونه وخت دپاره دلته ایساري؟ دا یو 20 ورځې او دلته چې دی 26 ورځې وشو. د کفر د وختونه بیا چې نیکونو او ډېر نیکونو د وختونه دا زموږ مالداري ده. نورستان کې نور څه یم نه، خالي زمینداري او دا مالداري پکې دي، نور تجارت او یو شی بل شی دلته نه لرو. او په دې اساس باندې موږ د پلارونو نه همدا رواج راغلی دی چې ژمي کې بانډوی کور سره ساتو دې مالونو، او بیا پسرلی چې شي 5 کسان یا 3 کسان داسې پلی کېږو، راځو دلته بانډې کې بیا 20-25 ورځې یو منډه کې تېروو او نوبت سره هغه څوک چې پلی کېږي، او بیا بهر ځو داسې سلسله عین دغه پورې میزانه پورې بېرته راګرځوو، اخر سر ته رسېږو. 20 ورځې 15 ورځې بره تېروي، بیا هغې نه لا بره تېروي، او بیا مني چې شي موږ مالونه بېرته راګرځوو، عین په دې شکل باندې بېرته راوړو، همدې بانډو ته بیا راوړو او دې ځای نه بیا ځو کوز کلي ته. کله چې جوار اوري بل شي هلته زموږ بیا مال چې ورسېږي بیا خپل مال بېلوه، خپله کورونو ته وړو. دا اوس ګټه ده، دې کې موږ اور بلوو، ډوډۍ به هم دې کې پخوو. دا اوس ته ویني چې دغه یو ډوډۍ ورته پروت دی او دا خلکو